خفګان راشي بعضې ټیم کې ټبر کې واده وي چته د چا کویده نه د ټول ټبر هلکان کښېنوي شال ورته واچوي نکریزې وله ولګوي نمبر په نمبر یو له ما حمزه داسې ځای کې لیدلی دی چې چا نه دی کښېنولی د زړه مې وینه را بهر شي د زړه مې وینه را بهر شي او چې د بړون څوک له راشي اوښکې شینه دغه مور چې د څو تور سره مور ده د دې په کور کې دوه هلکان هم شته دی یو زلمی زوی هم شته دی او دغه مور چې کله دا بچي لویول نو دا به هم په خپله کله کله د خوشحالۍ نه داسې لویه شوله چې د امیدونو سر به یې تر اسمان ونه کړي دی به ویل چې زما وړوکی حمزه به یو ورځ لویېږي په هغه باندې به سبق ویم او د هغه نه به لوی افسر جوړېږي او بیا به د هغه ډولۍ دې دورشل ته رالنه باسم دغه خویندې به د حمزه په واده کې ګداګانې خو د دې خور د امیدونو نه هغه وخت ساه وختله چې کله حمزه د زلمیتوب دورشل ته ورسېد او یو ناڅاپه خپل کور ته کوږ وګرانه حمزه د خپل کور نه په لوبو پسې په روغو خپو باندې بهر وته نو د هغه خپې کږې شوې وي مور یې ورمنډې کې حمزه یې په خپله سینه پسې جوړ کړ حمزه له یې زړه ومږه حمزه له یې یخ اوبه ورکړې او هغې ویل چې حمزه به چېرته د نظره شوی تعویضونه یې ورته وکړو سپېلني ورته وګې کړه خو الله ته بله منظوره وه الله ته منظوره وه چې نوره به دا مور د دې بچي د خپو سهاره جوړېږي د هغه د خپو نه طاقت وتی او د هغه وجود معذوره شوی و او دغه مور یې په دې باندې نه وه پوهه او چې کله پوهه وه نو بیا مور د حمزه ښایسته ځوانۍ ته خپل مخ وښودو ناستې وه اوښکې ورته تویولې او کله چې د حمزه بیماري اوږده شوه نو د دې خور سره الله تعالی یو بل امید ملګری کړو دی ویل چې اوس به د دغه لوڼو ژوند دپاره زه خپل ژوند کوم اوس به زه به دوی تعلیمونه کوم او د دوی نه به لویې ښځې جوړوم او بیا هغې په دغه امید باندې ماشومه سونیه د ګوتې ونیوله سبق ته یې روانه کړله مکتب ته یې روانه کړله سونیه خپل سبق ویلو هغه ډېره هوښیاره بیداره وه هغې به هر کال په خپل کلاس کې اول پوزیشن اخیسته سونیا لویدا هغه تر 12 کالو ورسېده او هغه چې کله ورسېدله 12 کالو ته نو د هغې د کور وړه المارۍ د هغې ډېرو ایوارډونو ډکه کړې ده دغه ایوارډونه د سونیا د لیاقت ثبوت و د هغې د قابلیت ثبوت هغې چې به کله هم یو ایوارډ راوړو د مور زړه به لوی شو چې اوس به مې لور ډاکټره جوړېږي او هغه به د حمزه د خپو نه چې کوم دم وتلی د دې علاج به کوي او بیا د تقدیر د طرفه یو بل داسې لوی کاڼی راپرېوتو چې د دې بېوسه خور سر نه زړه یې ټوټې ټوټې دا هغه ورځ به چې سونیا هم یو ورځ د خپل سکول نه راغله او د دې هم لکه د خپل مشر ورور حمزه د وجود توازن ګډوډ شوی د دې د خپو نه هم ساه وتلي د دې لاسونه هم کاږه شوي او بیا د دغه مور د ټولو امیدونو نه ساه وخوته اوس د دې په نصیب کې اوښکې دي اسویلي دي ساندې او د دې بچو خدمت دی هغه اوس هم د دې بچو خدمت ته ستړې نه ده ولې وایي چې ستړې هغه وخت شي چې کله د دغه ماشومانو دوایي ختمه شي او د میاشتې په سر دوی د 15,000 روپو
دوا یې ته شي. د دې خور په کور کې د دې وړو نه بغیر یو بل ماشوم دی چې هغه د سونیا او د حمزه ورور دی او د هغه عمر یوازې 4 کاله دی. د دې وړو پلار هم د بېروزګارۍ چپو په مخ اخیستی دی. هغه د خپلو بچو کږو وږو وجودونو ته د خپلې مېرمنې اوښکو ته کتی شي، خو ولې هغه د خپل نصیب سره کله هم جګړه نشي کولی. هغه کله هم د دې جوګه نه شو چې یو ورځ په لاس کې د 15,000 روپو دوی دې کور ته رادننه کړي او مېرمنې ترې واخلي په خندا شي چې نن د دې وړو پلار د دې جوګه شو چې خپلو بچو له دوی وګټي. نن د دې خور سره لږې خبرې کوو، د دې ماشومانو سره د خبرو کوشش کوو او د دې د درد نه مو خبروم چې په دې کور کې څومره قیامتونه په یو وخت باندې د دې په حواله باندې راته ووایه د حمزه د کله نه دغه حالت دی، د سونیا د کله نه داسې حالت دی او څنګه دا هر څه په یو ناڅاپه وشو. ستاسو ډېره مننه چې تاسو راغلئ. د خدای دې لوی خدای کې تاسو زموږ ته تپوس وکړو. دا زما لپاره ډېره لویه غټه خبره ده. دا زما زوی دی حمزه، دا زما لور د سونیا د 14 کالو او حمزه د 21 سال عمر لري، د 22 سال. حمزه ما ته د 2007 نه ناجوړه دی، دا 2019 دی او سونیا د 4 کال دی چې دا راته خو چې کله حمزه د 10 کالو شو خو د لوبو د منډو تړو سبق به وي مدرسې ته به ته. زما 4 لوڼه دي او مشرې زوی زما حمزه دی چې زما د ګټې وټې دی، زما د 100 روپو د مزدورۍ دی. د میندو هم دغه سترګې چې زه کور کې ځوانان وي زلمي شي تکړه شي، د مور پلار یو سهاری دی یو 100 روپو چې مور پلار منډه تړله به داسې ورسره بچي کوي. او زما دلته قسمت خراب دی چې زما کوم د ګټې زوی دی معذوره دی، خو ځان له خپله بټلو نشي بدلولی. چې کله کپړې بدلې کړي خویندو ته به وایي ماله دا بټن ماله بنده کوي، چای روټۍ دا ډېر په مشکله باندې دی. او دا لور مې ده د دې وشو دا 4 کاله دا راته ناجوړه ده. د 2016 نه زه لګیا یم د دې. هغه ټایم لږ علاج به مې وله کوو، بیا راته ډېره زیاته شوه او اوس خو بیخي دا 3 کال دی چې بس په دې یو ځای پرته ده. دواړه بچي مې خبرې نشي کولی، حمزه په ژبه چاړه دی، دا لور مې خبرې نشي کولی. ډېر په مشکله راغله چې څه غواړي، ډېر یې ستړی شي بیا پرې زه پوه شم چې دا مانه څه غواړي. ګرځېدی نه شي، زه یې اوچته کړم زه یې کښېنوم، زه یې امتیازو ته بوځم، زه یې ولاړم، زه ورته کپړې واچوم. ډاکټران څه وایي د دې په حواله باندې، څه ناروغي ده ورته او د دې علاج اوس څنګه روان دی؟ ډاکټران خو جي تر کومې چې ما دلته پېښور کې ډاکټرانو ته مخکې کړې ده، اول خو هغوی د دې په مرض نه پوهېدل چې د دې څه مرض دی. بیا دلته یو ډاکټر و، هغوی ما ته ووایي چې دا اسلام آباد ته. بیا ما په دې خپله غریبۍ کې دا ما اسلام آباد ته بوتله. هلته چې ما بوتله نو نن سبا کې نن راوله سبا راوله نن راوله سبا راوله، خو دا مانه ډېره زیاته شوه. بیا ما ته ډاکټرانو ووایي دې ته MRI وکړه، MRI اکسره مې ورته وکړه، هغه ما هلته یوړه. هغه چې ما هلته یوړله بیا ما ته ډاکټرانو ووایي چې تاسو موږ له 10 ورځې ټایم راکئ. د دې اسلام آباد کې ډاکټران دي، ډاکټر مسرت حسین دی، ډاکټر نصرت یار خان دی، یو ډاکټر ارسلان دی، اوس موجوده چې کوم ده ډاکټر میمونه د دې علاج کوي. هغوی موږ نه 10 ورځې ټایم راغسته. 10 ورځې بس چې زه بیا لاړم ما کاغذونه راغستل، ما ترې تپوس وکړ ویم چې لکه د دې څه دغه دی ما ته ووایي زموږ وس کې موږ به یې وکړو. هغوی ما ته ووایي چې دې ته به تاسو لیور ټرانسفر کوئ، د دې اینه به تاسو دې ته بدلوئ چې کومه د دې وجود کې وینه جوړئ. بیا پلار یې راسره و، هغوی تپوس وکړه چې جي دا به څنګه کېږي. لکه هلته ورته کاونټر باندې چې کوم کسان نمبر ورکوي د ډاکټرانو، هغوی ورته ووایي چې د دې لیور چې کوم دی د دې فیملي به دې ته ډونیټ کوي ورکوي به. بله خبره دا ده چې د هغې باندې 5 لک روپۍ هغه د ټیسټ دي چې د چا ورسره جوړېږي. بعد د اینه به بیا د دې 45 لک د دې د اپریشن دي، دا غونډې 50 لک روپۍ شو. خو زما د بس نه بهر ده. زه چې کله اسلام آباد نه راغلم روژه وه، زما روژه وه، کور کې د ټولو روژه وه. دا لاندې ناسته وه، ما دې ته نه کتل. زه به د ورور کمرې ته وختم، زه هلته په جګړه شو چې بس تر کومه تا کې ساه ده، زه به تا ته ګورم، بس ته ژوندی یې، زه به تا ته ګورم. چې تر کومه
وایي ستا ما سره زندګي ده، ستا خدمت په ما بس دی، زه به ښه کوم. دې نه پس ما ته پته نشته چې ستا ما سره څومره زندګي ده. بس هغې خو جي ما ته ډېره غټه خبره کړې، 50 لک روپۍ ما ته د دې د اپرېشن یادې کړې دي، لیور ټرانسفر یې ما ته یاد کړی دی. اسلام آباد ډاکټران ولې علاج کوي، خو چې زه کله هم دا بوځم هلته هغوی ما نه دا تپوس کوي، وایي تا د دې د اپرېشن څه وکړه؟ زه هېڅ جواب هم ورنه کوم. خورې اوس د دې ماشومانو ګزاره په څه روانه ده؟ د دې دوایانې هغې څنګه چلوي؟ د کور د ګټې باندې څنګه چلوي؟ مخکې چې ډېره لږه اسانه وه، ډېره اسانه وه چې کوم ما به د دې ګولۍ په 200 روپۍ ډبۍ اخیستې ده. اوس د عمران خاني شوه د خیره سره، بس اوس خو موږ ته ډېره زیاته ګرانه ده. کم دوایي چې د دې ما په 200 کې اخیسته هغه په ډبل هم نه شوه چې 400 شوه، هغه एकदम 600 ته وختېده چې هغه د دې د یو وخت خوراک دی. زما 2 بچي دي، حمزه دی، دا ده، هغه د یو وخت خوراک د دې د 600 روپۍ ما ته نشم کولی. جي ما سره زما کور د کرایې دی، ما سره زما 2 واړه بچي دي، هغې سبقونه وایي، د هغې د ټیوشن وي، د هغې د سکول فیسونه وي. زما خاوند داسې نیغ بیمار دی، هغه دروند کار نشي کولی، هغه سره هغه سپری ده خپله، د هغه ساه خرابېږي. بس چې تر کومه ما نه منډه کېږي چې دلته ما سره صحت انصاف کارت چا راکړی دی، بیا یې راته ووایي چې دا خو عمري دوایانې دي، دا تاسو له څوک نشي درکولی. ما یې ښه بقایې نه راته دوایانې فري دي، نه چا تر اوسه تپوس کړی دی. زما 2 معذوران دي، د غریبۍ کور مې دی، خو دا ده چې کله زه د خپل کور بل کرایې برابروم نو ما ته د دې د دوایانو بیا مشکله شي، ولې چې کور خو پردی دی، خو به زه لازم ورکوم. نو په دې دوران کې بیا زه د خپلو بچو دوایانې شاته کړم، څه هم خیر دی، خو ضرورت په دې دی چې د دې ماشومانو ما ته اوس ډېره زیاته ګرانه شوه، ولې چې اوس نه پوره کېږي، اوس ډېر زیات هر څه ګران شول، اوس نه پوره کېږي. حمزه ته چې ګورې زلمی دی، ګیر چاپېره په خاندان کې، په خپلو کې، په ماحول کې د زلمو ودونه کېږي، ډولۍ کور ته راځي، خوشحالۍ وي. دې ته چې دارونه خویندې ګوري، ته ورته ګورې، څه احساس کوي؟ هر سړی د په خپله لاس کې دی چې د چا اولاد 2 معذوران وي ورته ډېر خفګان راشي. بعضې ټایم کې ټبر کې واده وي، چېرته د چا کویدن وي، د ټول ټبر هلکان کېنئ، شال ورته واچوئ، نکریزې وله ولګوئ، نمبر په نمبر یو 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 له ما حمزه داسې ځای کې لیدلی دی چې چا نه دی کېنولی، په هغې ډېر زما زړه خفه شوی دی. دا زما دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې دی په دې معذوره وجود باندې دی اوسي، د سره کاونټر یې، د سره تسبیح، مسواکونه له 100 روپۍ را پیدا کړي راشي، نو زه پرې خوشحاله شم. د خپل جیب خرچ وشي، داسې نه کوي چې یا به چا نه غلا وکړي یا به ډاکه وکړي، د دې خبرو نه دی، د شکو ډاکو نه دی، معذوره دی، ځان له 100 روپو مزدوري کوي، وځي بهر، خو زه پرې خفه کېږم، ولې دی غورځېږي لاره کې، ما سره غم شي، دی به نالۍ کې پروزي، مخکې ځل پرېوتی و شاته یې په اوسپنه سر لګېدلی و، بیا پلار به ورته شاته یې وله ټانکې ولګولې، نو زه پرې خفه کېږم چې نه دې وځي بهر، خو ماشوم دی، خوراک ته اړه کېږي، هر څه ته اړه کېږي، نو ځان له د کاونټر یو تسبیح خرڅوي. الله دې د ټولو د اولادونو سره خپل بزومان کې وساتي، او د چا هم کور کې ماشومان او هغې پړه کې ترس وي، او هغې ووایي چې او دا زموږ هم ماشومان شته، او دا د دې د سره یو صدقه زما د بچو د دوایانو دپاره، نو دا به زما دپاره ډېره غټه خبره وي. تاسو ورته خپل نمبر د موبایل ووایئ، د خپل خاوند موبایل نمبر ووایئ، نو که څوک رابطه کوي په هغې باندې به نیغ په نیغه ورسره رابطې کوي. زما د خاوند نمبر دی 0313 9035 608. ته زما د کور دا نمبر به یو ځل بیا په پښتو کې ووایو، تاسو ماته ووایئ 0313 0313 9035 9035 608. 608. مینوالو تاسو ته دغه نمبر په سکرین هم را روان دی، تاسو ته ښکاري. کله تاسو غواړئ چې د دغه یوې بېوسې خو اوښکې وچکوي، د دې ماشومانو په زخمونو باندې، د دردونو باندې ملهم کېدل، نو تاسو نه عموماً به هېڅ ډار نه شي، خو د دې په علاج کې به مرسته وشي. په سره درنه اجازت غواړم، په لوی الله